سلام د هیواد ټیم یوټیوب چینل درنو مینوالو سړي مشي وخت په خیر چینل هم سبسکرایب کړئ او د افغانستان پوزډ پوری خبر در سره شیر کړئ د افغانستان کرکټ بورډ رهبری د ملي لوبډلې د لوبغاړو تو د هر کله وکړ د افغانستان کرکټ بورډ د ایرلند او زیمبابوې پر وړاندې د ملي لوبډلې وروستۍ پرلپسې بریاوي او د لوبغاړو ځلیدل د یو لړ ځانګړو مراسم په ترڅ کې ون منزل شول ملي اتلان له اوږدې مودې څخه له هیواده بهر په تمریناتو او لوبو بوخت ول چې پرون هیواد ته لګنو لاسته راوړنو سره راستنه شول افغان کرکټ ملي لوبډلې په روان کال کې خورا د لاسته راوړنو کال وو افغان کرکټ ملي لوبډلې لپاره روان 2020م کال خورا لاسته راوړنو کال دی افغان کرکټ ملي لوبډلې 500 ورځې لوبه کې ایرلند کرکټ ملي لوبډله د لومړي ځل لپاره کلین سویپ کړه وروسته له ایرلند افغان کرکټ ملي لوبډلې د زیمبابوې کرکټ ملي لوبډلې خلاف د ټیسټ سریز مساوي کړ خو د سنشاین شلوریز کرکټ لوبو کې 3-0 پر وړاندې افغان کرکټ ملي لوبډلې زیمبابوې کرکټ ملي لوبډلې ته ماتې ورکړه چې د کرکټ په اصطلاح کلین سویپ ورته ویل شو افغان کرکټ ملي لوبډله اوس مهال کومې لوبې نه لري خو نه هم تر اوسه کرکټ بورډ په خپل فیسبوک باندې د لوبو په اړه چلی کړي خو د نړیوالو شورا د معلوماتو لمخې چې مارچ میاشت کې افغان لوبډلې له هندۍ لوبډلې سره 3-5 ورځې لوبې درلودې چې هندۍ لوبډلې یا د لوبې لغوه کړې اوس مهال هندۍ لوبډله د انګلستان خلاف په لوبو بوخته ده